ولې دې بد وي د ژوند په خلکو کې څوک وي قوم پرستي وي نو علت یې دا ده تر څو پورې چې د چا له چا سره قوم تړلی وي چې قومونه یو تر بله تړلي وي دا تړل د قومونو دا سبب د قوم پالنې او د قوم پرستۍ ګرځېږي چې د چا له چا سره څومره ډېره علاقه د چا وي د قومیت التحام وي قومیت بس پیوستوالی وي هغومره ډېر څوک پیدا کېږي عصبیت نو د عصبیت لوی مقصد شی د طالبانو التحام بالنسب چې د یو چا سره په نسب کې نښتی یې چا سره چې څومره ډېر په نسب کې نږدې یې هغومره ډېر عصبیت او قومیت په سړي کې راځي ګوره که پردي سړي ته څوک چاپېړه ورکړي او د تا ورور ته څوک چاپېړه ورکړي نو چې ته نصرت ته رادانګې او نصرت یې کوي پالنه یې کوي د دې دواړو منځ کې فرق شته د چا نصرت ته زر رادانګي د ورور یو وړکی ماشوم د دې تا وراره د یو چا په چاپېړه وه په لښته یې وهه یو وړکی ماشوم د پردی ده د کوم یو نصرت ته ته رادانګي چې قریبه د مرګ هم ورباندې کوي ولې دغه نسب څه د طالبانو عصبیت څه معنا قوم پالنه کله چې دی نغره وکړي غږ وکړي چې الې کومک ته راسئ یا مثلا دغه ته څه ورته وایي التحام نسب پیوستوالی د نسب دا سبب د قوم پالنې او د نصرت د تناصر سبب ګرځېږي څومره چې نسبونه نږدې وي هغومره دا د عصبیت او د قوم پالنې ماده ډېره وي کرا چې د قوم پالنه لري د هغه د التحام بالنسب لري کېږي څوک هم پرې جوړېږي بیا دا د تناصر او د عصبیت او د قومیت پالنه کرا کمیږي دا که نه بوی کوم مو کې باندې بیا مثلا یو سړی ده د تا قوم ده مثلا په غټه کې د تا قوم یو ده بیا دا قوم دوه ټوټې سوی ده دوه پلرینې بیا پرې جوړ سوی ده دا قوم او دا قوم مثال وایم مثلا زموږ په دې علاقو کې طالبانو دوه قومونه دي یو غټ قوم ده مثلا احمدزی دا یو قوم ده دا قوم په خپل منځ کې دوه ټوټې سوی ده یو موساخیل ده مثلا یو عیساخیل ده دوه قومه سول اوس کله چې په یو سړی ده د عیساخیلو د قوم ده چا څاپېړه ورکړله پردي سړي هغه ورکړه څه ورته وایي څاپېړه ورکړه ته عیساخیل یې دا مظلوم هم عیساخیل ده یو بل مظلوم ده چې هغه په موساخیلو کې ده دا ظالم راجګ سو که نه دا ظالم راجګ سو د تا د قوم په غټه کې خو تا سره شریک ده چې احمدزي دواړه دي خو ته موساخیل یې دا مظلوم هم موساخیل ده کله چې دا مظلوم موساخیل چا عیساخیل چا په څاپېړه ووهه او په موساخیلو کې یو مظلوم چا په څاپېړه ووهه ته چې زر نصرت او تناصر ته رادانګې د چا تناصر ته اول رادانګې عیساخیل چې ته ورسره په قوم کې څوک یې ځکه د دوی سره دا التحام د نسب ډېر ده او لا بل سره دا بیا کرا همداسې لرې کېږي تاسې ما خبر پوه شولې نو ولې عصبیت او قوم پالنه په چا کې ډېرې وي د بد ژوند په خلکو کې ځکه طالبانو هلته التحام اصل کې د عصبیت او قوم پالنه چې را پیدا کېږي دا په چا کې را پیدا کېږي دا په هغه چا کې چې التحام او پیوستون د نسب څوک چې لري تر څو چې نسب نږدې وي د تناصر او عصبیت او قوم پالنه هم ډېر وي تر څو چې لرې کېږي بیا څوک هم لرې کېږي او دا که تاسې وایي دا موږ نه منو نشته ټول ملت مو له همدې نه ډک ده دا که نه فرق لري که یې نه لري هر چا باندې طالبانو تر څو چې چا سره قوم کې شریک د التحام په القوم لري که هر څومره هم سي د انسان فطرت موږ دلته چې داسې د فکر وي موږ چې دلته کومې خبرې کوو په مقدمه د ابن خلدون کې دا د انسان طبیعي امور دي ګورئ تاسې د دې باندې سر خلاص وي طبیعتا انسان چې چا سره کوم قوم کې شریک ده که نه اوس یو سړی ده مثلا اسحاق زی ده بل سړی ده اڅکزی ده کله چې یو سړی تا سره په قوم کې شریک ده چې اڅکزی ده دغه اڅکزی چا ووهه هلته نارې سولې چې اله اڅکزی چا و ټول اڅکزي نصرت ته رادانګي اسحاقزی چې د ده ملګری مې وایي زه څه کومه د ما د قوم خو نه ده که نه کوي که نه کوي داسې دا نوعره چې وسي وای اله پلانکي چې مثلا سلیمان خیل رانیولی ده هلته چې څومره سلیمان خیل وي ټول منډې ورته راوهي تناصر ته یې راځي که نه راځي سره له دې چې سلیمان خیل لرې دي ترې نه هلته هوتک نږدې یو بل قوم پراته دي ای نصرت ته نه ورځي ولې نه ورځي ګوره همغلتې څنګ په څنګ دوکانونه دي نه ورځي خو دی ورځي ولې ورځي څومره لویه علمي خبر ده طالبانو په خبر پوهېږئ تناصر عصبیت دا په التحام د نسب راځي تر څو چې نسبونه نږدې وي د عصبیت قوم پالنه هم ډېرې تاسې که فکر وکړئ کورنۍ چې اول نږدې وي سره نسب یې نږدې وي بیا یو د بل سخته دفاع کوي کرا بیا طالبانو اوس ورور نه سړی دفاع کوي وراره نه سړی دفاع کوي خوري نه کلکه دفاع کوي او بیا طالبانو د پلار د تره د زوی چې سي بیا دومره ډېره پالنه بیا نه کېږي تناصر ته سړی نه وردانګي کرا څومره چې التحام د نسب نږدې کېږي هومره تناصر ډېرېږي نفس د نسب نښلوالی د سبب د چا ده نسب تناصر ده که لرې هم سي طالبانو بیا هم څوک کوي تناصر یې کوي دا د انسان هغه فطرت زه نه پوهېږم چې تاسې پوه شولئ د ما په قاعده باندې که نه نبی صلی الله علیه وسلم وی عبدالرحمید ابن خلدون وی تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم تاسې د خپل نسبونه دومره اندازه قدر ته زده کوئ چې نسبونه پرې باندې صله د ارحامو وکړئ دومره نسب به زده کوي چې څوک وکړي صله رحمۍ پرې باندې وکړي مثلا ډېره غټه کورنۍ لري ته د یوې غټې کورنۍ سړی دومره ډېر ماشومانو خلک هغه کورنۍ کې شته نو ته به دا پېژنې
دا ټول به پېژني چا زوی ده د چا لمسی ده که نه خپله کورنۍ کې هم بعضې وخت خلک نه پېژني ته به یې پېژني ځکه تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم دنیا کې علماو دومره ډېر کتابونه په دې انصابو جوړ کړي د دې په قدر هلته سړی پوهېږي چې ته باید خپل نسب وپېژنې ځکه صله رحمۍ ښه پکې راځي دا د خاله زوی ده نو صله رحمي به کوې که نه ته به یې پېژنې نسب به یې پېژنې چې د خاله زوی ده د عمه زوی ده د تره زوی ده دا به ته پېژنې نو دا یوه قاعده شوله خلاص شو که بله مسله دا ده خالص نسب چېرته موجود خالص نسب تر څو چې څوک په بدوه کې انتها ته رسېدلي وي انتهایي بدویان وي دا د ازدادو نه ده دې طرف نه انتهایي بدویان په قفرونو کې چې اوسېږي دشتو کې قبر حرب بمکان قفر ليس بقرب قبر حرب قفر طالبانو سنګساري تیګو ډبرې چې ډېرې وي دې ته وایي که نه دلته وایي طالبانو موږ مخکې ویلي ډېر وحشي په بدوه ډېر سخت په بداوت کې څوک دي عرب دي طالبانو عرب په ټوله دنیا کې ډېر بدویت عرب لري او په دنیا کې ډېر د حضاري والا خلک بیا څوک دي طالبانو بابلیون او عاشریون او مصریان طالبانو دا ډېر چینایان طالبانو هند دا په حضاري کې بیا ډېر پرمخ باندې تللي دي انسانان د دې ته هم فکر وکړي چې د چا حضارت او په دنیا کې طالبانو کله کله دا قومونه چې مفاخرې کوي ګورې دې ټکي ته هم فکر وي او دا علمي مفاخره ده یو چې په بل باندې ځان فخر کوي یا وایي چې موږ په تاسې باندې څوک افضل یو ولې افضل یو ځکه د موږ حضاره ډېره مخکینۍ ده بل ستاسې به اورېدلي یو ځوان هلک د طالبانو یو خبریال پوښتنه ترېنه کوي د فلسطین ده او بیا وایي چې فلسطین د چا ځمکه ده د چا ځمکه ده او د انبیاو د ابراهیم علیه السلام ده تاسو کېدای شي دا اورېدلي وي نو طالبانو افتخارات خلک په حضاري هم کوي دا اوس طالبانو چې د چا ډېره حضاره وي مثلا نوم یې نه اخلم طالبانو د موږ د خراسان د ځمکې حضاره ډېره ده طالبانو به د هند د ځمکې د افغانستان ما درته په دوه تقسیمو تقسیم حضاره د چا ډېره مقدمه ده خراسان ځکه کې طالبانو موږ ډېر نړیوال خلک لرو د افغانستان په جنوب کې دغه څو سوه کاله کېږي چې موږ یې لرو له هغه نه مخکې د حضاري خلک نه لرو ځکه حضاره مو ډېره وروستنۍ ده طالبانو بیا له موږ نه اخوا دا همسایه ده چې ورسې که نه نو هغه به طالبانو حضاري ته ډېر هغه لري که به موږ ډېر لرو موږ یې ډېر لرو حضاره د موږ پرې مخکینۍ ده طالبانو ټولو ځایونه یې نه طالبانو على الاکثر تقریبا د موږ ایرانیان ډېر پخوانۍ حضاره لري که موږ ایرانیان په موږ حضاره مخکینۍ تاسو طالبانو چې د هر کتاب را اخلي که نه نن چې موږ تاسې د لوړه دوره کې کوم کتابونه وایو یو له هغې نه بیضاوي ده یو له هغې نه مشکات ده دا دواړه ایرانیان دي بل څه هدایه خو د مرغینان د ازبکستان خو دې نه معلومېږي چې حضاره یې له موږ نه لکه دا خدمتونه چې کوم یې مځکې ډېر کړي دي نو په دې پوه شه چې حضاره یې مخکینۍ ده الله پاک نور مو مه شاته کوي د حضاري ژوند ته مو راولي لکه د کمال ژوند د طالبانو تاسو وایي پرون خو دې بل څه ویلي نه مې دي ویلي هم ویمه چې د بد وي د ژوند دپاره هم یو څه خلک پکار دي ټول هم حضاري ته راوستل پکار نه دي هغه هم علمي خبره وه نو اوس خبره داسې ده خالص نسبونه چیرته وي کله کله نسبونه سره ګډ سوي وي بعضې منطقو کې نسبونه سوچه پاتې وي دا سوچه نسبونه چیرته پاتې وي د بدوي په ژوند کې که د حضارې د بدوي په ژوند کې د بدوي په ژوند کې نسبونه څوک وي سوچه نسب وي بل نه یو سره ګډ که نه او د بازار په ژوند کې ګډ وي د بازار په ژوند کې طالبانو هغه ګډ وي دلته څوک چې بازاریان یې لږ د حضاري ژوند ته نږدې دا واده چېرته کړی د مولانا لاس ته چې که ژوندی وغږېږه قوم باندې څوک دي د په قوم څوک یې هغه څوک دي او هغه څوک دي بس آفرین طالبانو خلطیت د نسب حضاري کې مولانا واده لري ته په قوم څوک یې کور والا قوم څوک دی تاسو کې څوک بل بدوي د پکتیکا مولانا واده لري قوم ته څوک یې هغه څوک دی ودې طالبان ته واده لري مولانا قوم سره شریک یې څوک د کور والا دی او ته آفرین ما نه چې پوښتنه وکړې زه هم د تا غوندې یم زه طالبانو د یو قوم یم کور والا مې د بل قوم ده ځکه په حضاري کې نسب خلطیت پاتې کېږي او د بدوي په ژوند کې څوک پاتې کېږي مولانا د فراه ولایت څوک یې قوم باندې او واده والا دې هم نور ځای ودلي طالبانو یو دوه درې ونه مو چې پوښتنه وکړه طالبانو د حضاري د خلکو نه نسبونه یې ګډ دي نو اوس داسې خبره واورئ ما مخکې درته وویلې نسبونه سوچه نسب د بدوي په خلکو کې وي یا په بدوه کې هم فرق لري خالص هغه بدوه چې د اوښانو بدوي ځکه بدوه موږ درې تقسیمه کړله بدوه د پټیو والا د زراعت والا بدوه د میږو والا بدوه او د اوښانو والا بدوه تر ټولو نه خالص سوچه نسبونه دي چا وي خلطیت د نسبونو سره نه وي راغلی د اوښانو والي ځکه اوښان والا چې وي له حضارې نه دومره تېښته کوي دومره لرې له حضارې نه ځي که نه چې بیخي په سترګو ونه ویني دومره لرې تر نه ځي هغه ریمالو دشتونو ته ځي ګرمو وطنونو ته ځي او دا نور هغه والا څه دي دا د میږو والا دوی که تاسې فکر کړئ په ژمي کې مناسب دي ته په اوړي کې مناسب دي حضاري والا ګرم دي په سیزان لکه اوښ طبیعت کې ګرموالی او اولاد چې زېږوي ریګ ورته خوښ صحیح ده طالبانو نو دوی چې تر څومره له حضارې نه لرې پاتې سي نو نسب یې نه ګډېږي هلته ځکه واده خپل قوم کې کوي یو له بل سره نسب یې همداسې خالص سوچه پاتې کېږي که کله یو چا قتل کړي نو
نه ورځي هغه د هغې بد وي چې هغه د ایبلو د اوښانو د قفر د ژوند خلک یې وایي ته هم نه ورځي که ورم سي طالبانو بعضې خلک بیا په دې کې دومره کلکې ځان سره نه پرېږدي وایي بیا د موږ نسب څنګه کېږي خلطېږي لکه طالبانو علامه ابن خلدون وایي وي دا په قریشو کې په مدر کې قریش کنانه ثقیف بني اسد بنو حزین ومن جاورهم من خزاعه لکه دوی دا ژوند طالبانو په بدوه کې انتها ته رسېدلي وو دومره سخت بدوي ژوند وو چې په دې بدوه کې انتها ته رسېدلی ژوند وو نو دوی نسبونه ډېر صفا نسبونه ول که نه هغه په حدیث د هرقل کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم په اړه چې د ابو سفیان نه پوښتنه وکړه نبي علیه السلام څنګه ده په تاسې کې نبي علیه السلام فینا ذو نسب عرب سخت طالبانو نسب ته ډېر اعتبار ورکوي او که تاسې فکر وکړئ د موږ د افغانستان خلک هم نسبونو ته ډېر اعتبار ورکوي سپین ږیري ورکوي که نه زیږي واده چې کوي چاته کوزده چې کوي کوچاني طبیعته خلک طالبانو د بدرې خلک هغوی چا پسې ډېر ګرځي قوم و سوچه نسب پسې ډېر ګرځي او د بازار خلک هغه وایي چې نه بس لږ غوړه غوندې وي زه دې صحیح ده ستې که نسب وي او که نه وي هغې پسې ډېر نه ګرځېږي دا که نه همداسې دی د هغه کمال علمي ته یې ګرځېږي هغه ښایست ده کمال ده مکتب یې ویلی نه دی ویلی مدرسه یې ویلې ده نه دی دې پسې ګرځېږي او د چا خلک هغه طالبانو دې پسې نه ګرځېږي او کله کله طالبانو بیا داسې کېږي بعضې قومونه د دنیا بیا داسې وي چې هغه بیا یو څه کوچانیتوب کې هغه وي د حضاري ژوند خلک وي په حضاره کې بیا قومونه سره خلط وي دغه کلي کې څه د طالبانو انشاءالله زه وایم تر 40 نه پورې ډېر قومونه وي پکې ګډ وډ دي سره یو له بل سره یې ودونه کړي دي خو دا منځ کې بل قوم د تیتر پیدا شوی خلطیت نه پکې سوچه نسب په حضاري کې نه پاتې کېږي او نسب هم طالبانو یو شی ده آثار لري تاثیر لري تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې قومونو کې دا هغسته ده بعضې قومونه الله د جهاد په فکر پیدا کړي بعضې قومونه الله طالبانو داسې مړتت غوندې خلک پیدا کړي طبیعت کې داسې زه په فطري او ادبي هغه باندې خبره کوم طالبانو اگر چې ان اکرمکم بیا خو سړی د خپل فطرت بدلوي که اسلام خو د سړي فطرت بدلوي دې له خبر دی چې زه کار نه لرم طالبان زه په طبیعي امورو باندې بحث کوم نو بیا داسې قومونو کې فرق وي سست وي تکړه وي چالاک وي ژوندي خلک وي مړه خلک وي دا نسبونه فرق لري او بیا چې نسبونو کې خلطیت راسي طالبانو مشکل دي اصل کې دا د موږ ډېر مقصد هم نه لري اوس مقصد دا د عصبیت له چا نه را پیدا کېده التحام بالنسب نسبونه څه وخت خلطېږي چې د حضاري ژوند راسي په کوچاني ژوند کې بیا په دې کلیوالي ژوندونو کې لکه دا هم یو مینوجن بد وده موږ تاسو چې کومه مدرسه ده د دې کلي کې دا هم څوک ده خو ډېره بد وده چې انتها بد هم نه ده منځنۍ هم نه ده د حضاري ژوند را نږدې بد وده خلطیت شته پکې بازار کې بیا ډېر خلطیت ته دلته دې کلي کې دلته ډېر لږ کم موږ په موسیقي چې بیا بد وي ته لږ نور هم نږدې ده هلته به زه وایم مولانا تر دې نور هم کمه ده که بیا دک تک ته ورسي عینک ته که ور وخېږي چې دا بیخي بد وده طالبانو هلته بیا بیخي څوک ده خالص څوک ده بد وده طالبان خبر پوه شول داسې مولانا وطن کې قوم څوک ده ځکه تاسو ژوند هم ډېر بدوي ده قومونه هم څنګه دي سره دوه طرفونو کې پراته یي نو ژوند خو مو بدوي ده خپل قوم نه کوي اوس ګوري طالبانو دا ټلیفونونو هم طبیعت نه ډېر کار خراب کړی ټلیفونونو هم ډېر دا ژوند طالبانو خلطیت ته روان کړی ده که نه هم ډېر کار خراب کړی ژوند چا ته راولي خلطیت